پخوانی پوځي قوماندان سمیع سادات خپل درې اساسي هدفونه اعلان کړي دي. سمیع سادات خپل درې هدفونه ښکاره او غواړي چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. سمیع سادات درې اساسي هدفونه اعلان کړل. له متحدې جبهې سره د بیرته راستنېدو خبره د افغانستان د پخواني پوځ لوړپوړی قوماندان جنرال سمیع سادات وایي چې خپل درې اساسي او ملي هدفونه یې روښانه کړي او ټینګار کوي چې د یو متحدې جبهې په چوکاټ کې به افغانستان ته بیرته راستون شي. نوموړي دا څرګندونې د خپلو وروستیو دریځونو او څرګندونو پر مهال کړي دي. د سمیع سادات په وینا لومړی هدف یې د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکمني بشپړتیا او د هیواد د ملي ګټو ساتنه ده. هغه وایي چې افغانستان باید یو خپلواک، واحد او د ټولو افغانانو ګډ کور پاتې شي او هیڅ ډول انحصاري واکمنۍ ته باید اجازه ورنه کړل شي. دویم هدف یې د یو ټولشموله سیاسي نظام رامنځته کول بلل کېږي. سمیع سادات ټینګار کړی چې د هیواد روان بحران یوازې د خبرو، سیاسي تفاهم او د ملي د ټولو سیاسي او ټولنیز لورو د ګډون له لارې حل کېدای شي. د هغه په وینا داسې نظام ته اړتیا ده چې د ټولو قومونو سیاسي جریانونه او ولسي استازو غږ پکې واورېدل شي. دریم هدف یې د ملي امنیت بنسټونه بیا احیا او د افغانستان د دفاعي وړتیا پیاوړتیا یاده شوې ده. نوموړي ویلي چې قوي، مسلکي او ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري او باید له سیاسي څخه لرې وساتل شي. سمیع سادات همداراز ویلي چې دی په یوازې نه بلکې د یو متحدې جبهې په چوکاټ کې افغانستان ته بیرته راځي. د هغه په وینا دا جبهه د ملي ګټو پر بنسټ جوړوي او هدف به یې د افغانستان له روان بحران څخه د وتلو لپاره سیاسي حل لټول وي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.